فزادوا كفرا الى كفر كفر نورم زیات شو انکار وکړو تصدیق ولا ونکو بس دیو بار بار رسول الله نه مطالبه کوله چې د الله حق رسول نو پزمکو کې خوستا ډېری معجزې دي او بس مانو نه کړه یو معجزه راخاره کا نو رسول الله تم بزن کې الله سبحانه وتعالى دې سواجه او یو ورځ ودوی لا چې بری اسمان کې د یو معجزه وخت نو تاسو به ومني ایمان برابر باندې راوړي او بالکل بس مکه کې خوستا جادو چلیږي بس مان کې جادو نه چلیږي الله تعالی فایزه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دو فرمایي چې دې سپوږمۍ ته اشاره وکړم او الله سبحانه وتعالى زما به اشاره باندې دوزه کی تاسو به ومنئ نو ټول ویلاو دا مخامخ نو دینه بل غټه معجزه شته نه نو د ول د پنځمې شپې د ورځې شي ون زي ودو خو نو چې کله د پنځمې شپې رااله ټول خلق راجم شي او رسول الله راغی اول چې تصدیق واغستو چې په ما به ایمان راوړي ټول ویلاو ایمان پر باندې راوړو نو چې کله سپوږمۍ د بلاس باندې په ګوته باندې اشاره کړې و نو یو طرف په جبل ابي قبيس په دغه طرف باندې نیمه سپوږمۍ لاړه او نیمه په مخالف طرف باندې لاړه سپوږمۍ دوه شوه او الله سبحانه وتعالى بیا بیرته یو ځای کړه نو دې ټول دا معجزه ولده تر دې چې دا معجزه بیا هندستان کې خلکو لیدلې وه او د هندستان بعد هندوانو کافرانو دغه وخت خپل تاریخ لکه زموږ د هجري تاریخ کړی چې رسول الله د مدینې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ نو زموږ اسلامي تاریخ دغه وخت نه شروع دی د عیسایانو تاریخ دغه وخت نه شروع دی د مخکې نه په هندوانو کې بعضې قومونه چې هغې د دغه سپوږمۍ د چاودلو د وخت نه خپل تاریخ یې ښودی دی او دا داسې یوه معجزه ده چې دا په تواتر سره ثابت ده قرآن کې ذکر ده او په حدیثو کې په تواتر سره راغله نو دوی سحر مستمر ترخ جادو وکړو ښه جرب لسم جادو و اسمانونو ته جادو ورسېدو نیمن او د ظالمانو بس بل سړي ته کتب ډېر مضبوط دلیل پیش کړي خو دغه خبر کوي سحر مستمر ترخ جادو وکړو نو بس دی ویل اوسه پورې و جادو پس مګو کې کار کوو اوسه جادو اسمان ته مرسل پس اسمانونو کې جادو کار شروع کو الله سبحانه وتعالى قرآن فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت نږدې شوې ده او د سپوږمۍ چاودنه هغه ښکاره شوه چې دا قیامت نو د نښو نه هم یوه نښه وه او ساینسدانان هم دا خبره کوي چې دا سپوږمۍ چې د مخکې دوزی شوې ده په منځ باندې چاودل لکټ شوې ده او دا په حدیث په قرآن سره دا خبره ثابت ده وازداد الذين امنوا ایمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب مؤمنانو ایمان راوړو او اهل کتابو کې چې کوم صحیح خلک نو هم شک په دې خبره کې ونه کو او کوم چې فاسد خلک نو هغه د وجه سحر مستمر تخ جادو وکړو خطرناک جادو وکړو تیز جادو وکړو نو دا معجزه دی ولته په تر دې وکړو ایمان رانه چې په ایمان رانه په مکه کې یو سړی ابو الاشدین الجمحي